د لوی اختر د لمانځه له ادا کولو وروسته د بلخ ولایت مرستیال والي د خپل مل پلاوي سره یو ځای د ابو علي سینای بلخي حوزوي روغتون ته ولاړ او هلته یې له ناروغانو عیادت وکړ. نوموړي له ډاکټرانو څخه وغوښتل چې له مراجعینو سره مهربانه او مسؤلانه چلند وکړي او د ناروغانو پاملرنه د خپل دینی او وظیفوي مسؤلیت وبولي. مریضه در شفاخانه حالت تداویش قسم است، مطلب یک حالت مریضه را پرسان کردن ای چون که مسئولیت ما هست که باید مریضه را و حالتش از نزدیک دیدن بکنیم. له بلې خوا په روغتون کې بستر ناروغانو د بلخ د مرستیال والي له حضور عیادت او پاملرنې څخه مننه وکړه او د اسلامي امارت نظام یو بېساري نظام یاد کړ. همون مشکلی شد قلبی میکنه قدر این واسه خود رسیدگی میکنه. انشالله امارت اسلامی که یکی در ما رسیدگی میکنه، یکی از عرض ما، یکی از غریبی ما، یکی از مسکین و بیچاره ما. تا والد دیده بودین که در کدام چکه دنیا یا در کدام دولتی پیش که تیر شده بود کسی را پرسان میکرد. این به امید خدا این امارت اسلامی هست که این آمده از ما پرسان میکنه. د یادونې وړ ده چې د ابو علي سینای بلخي حوزوي روغتون د شمال زون له سترو دولتي روغتونونو څخه ګڼل کیږي چې هره ورځ له نه شمالي او شمال ختیځو ولایتونو څخه ګڼ شمېر ناروغانو ته روغتیایي خدمتونه وړاندې کوي.